سلامت اوسو انشاءالله ټول روزي عملونه قبول شه، ټول به انشاءالله روزي اعمالو کې مصروف وي. زخم باندې دوایي یا ټوب لګولو کې، ملهم لګولو کې، ویسلین لګولو کې روزي حالت کې فرق نه کوي اور دې کې څه مسله نشته. اصل کې د نشونه کوم دی په کای واضح وي. مثال سترګو کې دوايي اچول دي، سونګو کې دوايي اچول دي، غوږونو کې دوايي اچول دي، یا کچېرې د دې شینو ذایقه اور د دوايي هغه الګ ته خو نه رسېږي، نو څه مسله دي ټولو شینو کې نشته. انسان سترګو کې هم دوايي اچوي شي، سونګې کې، غوږونو کې. بس انجیکشن دے د بیماری والا تکلیف والا، مثال درد والا انجیکشن دے، بل څه بس انجیکشن دے دغه انسان لګي، چاہے هغه مټ کی وي چاہے هغه راګي کی وي، سره څه مسله نشته. حتی څه بیماری په یو ډریپ انسان ته لګيږي نو اسان څه روزي باندې اثر نه پرېږدي. ها طاقت والا کوم دی، خوراک والا کوم ډریپ دی ومنه. نو دا شیونه څه کوم دي، یا مثال اکثر خلک پوښتنه کوي زمو شوګر په ټیسټ کوو یا بل څه شي په ټیسټ کوو، وینه ورکوو. وینه ورکولو سره څه مشکل نشته، انسان ټیسټ لپاره وینه ورکوي شي. بلکې دوره حد پورې بدن نه وینه که څه کوم څه کمزوري انسان باندې غالبا نه راسي، نو هغه انسان هغه وینه ورکوي شي. مثال چاته وینه ضرورت دی، خو داسې وینه نه چې انسان کمزوري راشي او روژې باندې اثر پرېوځي. د ټولو شیونو ته پکار دی متوجه یو انشاءالله.